سلامونه او نیکې هیلې زما ټولو افغانانو ورونو د 2 ورځو نه په سوشل میډیا کې ما یو ویډیو کړې ده او بس هغه ویډیو دی رالی د رحیم صدیقي یا د نورو افغانانو چې یاره تاسې نفرتونه خوروئ نو زما لای به دا وي چې تاسې ما ته زما د سوال جوابونو چې زه کوم سوالونه کوم د هغې جوابونه ما ته راکوئ که زما یوه خبره دروغ وي دا ګز او دا میدان د پاکستان په باره کې که یوه خبره چا ثبوت کړه چې دروغ ده بې زه منم اوس زه راځم کومه ویډیو چې ما کړې ده او په دې دغه باندې هم خبرې کوو انشاءالله په سپین بولدک په سند کې چې افغانانو سره کم ظلم شوی دغه ټولې خبرې دلته په ثبوت وانې ګورئ دا د ټیک ټاک موږ ته معلوم دی ډوزي ولی 8 کاله مخکې وغپېدی بیا د لږ سړي جوړ شو بیا انسانیت هم لږ زده کړو چې پاکستان ارمي در پسې راواغسته پنجابي در پسې راواغسته بیا هم افغانانو ته مخ کړو چې بس موږ ټول لر او بر یو افغانان یو پښتو هم درکې راله غیرت هم درکې راغی وروره هر شی درکې راغی مګر کله هم چې لږې سترګې داسې کولاوې شي بیا راځئ وروره صاحب مهربانه موږ افغانانو ته هر څه چې ویوئ موږ ته ستاسې پروا نه راځي ستاسې زور موږ مولانا بجلیګر صاحب خبرو کې ستاسې زور موږ لیدلی دی نو زه به خپله ویډیو هم رالم افغانانو ورونو چې څوک په دلیل پوهېږي څوک په منطق پوهېږي زما مقصد دا دی چې ما ته به جواب راکوئ چې زه کومې خبرې کوم که دا خبرې زما دروغ وي نفرتونه دي وي نو په ما دې نالتي او که نه تاسې دروغ وي او تاسې نفرتونه جوړوئ د نفرت په نوم باندې خبرې کوئ زه به نو زه به اول هغه خپله ویډیو وښیم بیا تاسې ته ویډیو وښیم بیا ټولې خبرې درسره کوم ښه چې دې وایي چې موږ نفرتونه جوړو صحیح ده زما دغه ویډیو ده ودرېږه زه ته اوس ښیم ښه یو 6 سکنډه ده ډېره نه ده ایندا ده صحیح ده زه به ته خپله ویډیو م وښیم ایندا تمہارا یہ جو پاکستان ہے دنیا سے ہم ایسے کرے گا اس کو ختم کرے گا انشاءاللہ صحیح ده که صحیح ده اول خو تاسو ته شرم پکار دی چې زما دومره 6 سکنډه ویډیو ستاسې آیسای ختموي ستاسې پاکستان هم ختموي ستاسې بیا نفرتونه پکې پیدا کېږي نو اول خو تاسو ته شرم پکار دی چې دا نمبر 1 اداره ده ښه بل تاسې وګورئ افغانان ورونو د جنرل امام د حمید ګل جنرل حمید ګل د جنرل مرزا اسلام بیگ د سمیع الحق د نصر الله بابري دغه ټولې خبرې د سره زه په دې دا کې شریکوم دا تاسې وګورئ چې د افغانستان په باره کې دې څه ویل دا دغه تاسې خپل قضاوت وکړئ دا واورئ تو مجاہدین کے لباس میں اور مجاہدین اور پاکستان کی فوج میں حملہ کر رہا تھا اور حمید گل صاحب نے ایک تقریر کی ہم نے یہاں تک کیا کہ ہم نے کوشش ہونے کے لیے ہم نے کہا کہ ساری قومی اسمبلی کو آپ بریف کریں صدر صاحب کو میں نے کہا جی ان کو کہیں کہ یہ بریف کریں ساری قومی اسمبلی کو اور ان کیمرہ بریفنگ ہوئی حمید گل صاحب کی آنکھوں سے خوب شعائیں نکل رہی تھی اور ان کا خیال تھا کہ 3 مہینے میں جلال آباد لے لیں گے اس کے بعد 3 مہینے میں مزار شریف لے لیں گے ادھر نیچے دوسری طرف سے جا کے غزنی لے لیں گے اور عراق اور کندہار اس کے بعد پھر مزار شریف کے جب ہم نے لے لیا واورېده تاسې ته شرم دردي که نه دردي ځکه تاسې خو نه انسانان هستئ نه تاسې پښتانه هستئ نه تاسې کې غیرت شته دی موږ ته وایو نفرتونه خوروئ خدایم په سترګو ړانده که دا ستاسې د پوځ جنرالان او کرنیلان دي 45 کاله وشو چې تاسې زموږ په وطن کې جنګ کوئ 45 کاله وشو چې تاسې زموږ په وطن کې مداخلت کوئ ستاسې حمید ګل دی وایي ستا نصر الله بابر دی وایي ستا دغه دی وایي دغه نور مشران د سمیع الحق ملایانو پورې چې موږ افغانستان نیسو موږ د افغانستان نه 5مه صوبه جوړو او زما په یو خبره چې زه په فیسبوک وکم چې موږ پاکستان ختمو تا ته به څومره زور درکوي نفرتونه موږ خورو که نفرتونه تاسې خوروئ تاسې ما ته د دې جواب راکوئ په منطق په دلیل که د سړي بچی یاست چې ته د خپل مور او پلار نه پیدا سئ ولې دا 1904 کې دا موږ فیسبوک موږ په ټیک ټاکونو راتلو چې دا 1904 کې تاسې افغانستان دپاره جنګي ډلې دغه ټریننګ کولي او افغانستان ته جنګ ته لېږلي چې موږ هلته جهاد کوو هغې وخت کې دا فیسبوک نفرتونه موږ خواره کړي بیا په 1980 کې دی چې صاحب مهربانه کم حل وکړو د افغانستان هغه ټولې دنیا ته معلوم دی پروګرامونه هم جوړ کړي په جلال آباد باندې معامله وکړه د پاکستان پوځ
او زمونږ په سلهاو په زرهاو بېګناه افغانان هم شهیدان کړه او پروګرام مو دا و چې موږ د افغانستان د 5مه صوبه جوړو نو ستاسې کرنیلان دې لګې چې موږ د افغانستان 5مه صوبه جوړو ستاسې سیاستمداران دې لګې چې موږ د افغانستان 5مه صوبه جوړو ستاسې ملیان دې لګې چې موږ د افغانستان 5مه صوبه جوړو هغه نفرت نه دی ستاسې دغه جان حبیب مخکې ورځو کې ونه ویل چې افغانستان به موږ په پاکستان کې شاملو هغې باندې تاسې هېڅ هم نه وایئ خو خالي زما د 15 سکندو ویډیو تاسې له زور درکړی دی چې وروره باچا کامور خلته نفرتونه دا خو مې د 15 سکندو ویډیو کړی دا واورئ چې زه به هر وخت په اردو کې ویډیو کوم او هغه ویډیو به کومه چې ستاسې هغه دالخواري چې دغه به ټول خوځوم داسې ویډیوګانې به انشاءالله زما په اردو کې وګورئ چې تاسې به زه به حیران کړم دا زما حق جوړیږي اوس زه نفرتونه جوړم که نفرتونه تاسې جوړوئ تاسې زموږ ملک نیسئ تاسې د افغانستان 5مه صوبه جوړوئ په لایفونو کې راځئ هغه اسم نه خو که خالي مونږ ویله چې په فیسبوک کې مونږ په دغه جوړو مونږ په پاکستان ختمو یا د پاکستان مونږ نیسو د دنیا نه ختمو په هغې باندې تاسو ته څومره زور درکوئ هغه نفرت نه دی ستاسې عملي ستاسې پوجیان زموږ په ښارونو باندې حمله کړي زموږ ماشومان یې شهیدان کړي ما تاسې ته مخکې ویلو رزیلانو زما د پامیل د کاکا د پامیل د ماما دغه سره 2 کسان تاسې پاکستاني پوجیانو په 1988 کې چې په جلال آباد باندې حمله وکړه شهیدان یې کړه راته اوس زه حق نه لرم چې زه ویم چې دا پاکستان زما دشمن دی ما خو دا څه رقم ستاسې دلیل او منطق دی زه ستاسې د عقل ته حیران یم چې په دنیا کې خو دغه نور قومونه ستاسې دغه ته نفرتونه جوړوئ د څه شي نفرت دی وروره زه به د حق اواز نه اوچتوم اوس راځم په سپین بولدک کې ګوره تاسې کومه ډرامه کوئ په سپین بولدک کې کومه ډرامه کوئ هغه ته ورته ښیم دا خو مې راته په ثبوت وښوده چې ستاسې جرنیلان کرنیلان ستاسې آیسای ستاسې مولیان زموږ د افغانستان 5مه صوبه جوړه او د ستاسې ګلخانانو پورې چې په هغه چا د طالبانو حمایت تاسې کوئ د مجاهدینو حمایت تاسې کوئ چې مهربانه د طالبانو ته یو بد حل راغلی چې کله طالبان ورسېده هلته جنرال مبین د پاکستان په خلاف خبرې شروع کړي نو جنرال مبین مې یاد کړه چې ته مونږ جوړ کړې د هغې حمایت تاسې کوئ هر زموږ افغانستان چې په کوم شي باندې ورانېږي په کوم شي باندې زموږ وطن تباه کېږي تاسې هغه سیټ ته ودرېږئ هغه نفرتونه نه دي خو چې موږ دلته لږه خبره وکړه چې یاره د کرکټ په باره کې د بل باره کې بس تاسې وروره راشئ ورور دغه کسان دلته نفرتونو ته ناست دي آیا په تاسې کې عقل شته دی تاسې کې شعور شته دی تاسې خو دغه سوات ملکنډ باجوړ وزیرستان کې دغې ته هم تاسې کنځلې کولې منظور پښتون ته هم خور او مور او ښځه م یادوله علي وزیر ته هم خور او مور یادوله دغه موسم داور ته هم خور مور یادوله دغه ته هم څومره اختارونه ورکولو ګیلمن ته ټولو پښتنو ته تاسې کنځلې کولې چې نفرتونه خورئ نن تاسې راپاسېدې د پوځ په خلاف باندې ولې شوئ ولې م پوځ ته کنځلې وکړي ولې م دوی پنجابي ته چې تاسې وایئ چې زموږ مشر ورور دی ولې م ورته کنځلې وکړي شهباز شریف ته م ولې کنځلې وکړي نورو پنجابیانو ته دا خبره ثناءالله دی که رانه ثناءالله یا داسې نورو ته خو په تاسې راله که نه نو اوس موږ حق نه لرو چې موږ د دې پاکستان د دهشتګرد ریاست په خلاف باندې خبره وکړو خپل اواز اوچت کړو چې ته زما کور رانې زما کور ته بمونه رالیږي او زما یو خبره ته نشي برداشت کولی او بیا پنجابی په قلاره ناست یو ته راځي اوس مهربانه راځي ورور مهربانه چې پاکستان یو سوپر پاور دی پاکستان چې سوپر پاور دی نو زما 15 سکندو ویډیو باندې څنګه دا سوپر پاور مې درته وښودو دا څنګه دا سوپر پاور درته ما په 15 سکنډه ویډیو مې وکړه او آگ لګا دیا ساره مې او تاسې عملي زموږ په وطن کې مداخله کوئ عملي م زموږ ملي اردو ختمه کړئ عملي م زموږ د وطن ټانګونه لیلام کړه عملي م زموږ جهازونه لیلام کړه عملي م زموږ په د وطن د 5مې صوبې خوبونه م لیدل خاورو سره خاورې شو هغه خیر دی خو که موږ دلته د پاکستان خلاف خبره کوو هغه وروره کفر دی تاسو بله ویډیو ښیم افغانان ورونو انشاءالله په تفصیل در سره خبرې کوم نه یېرېږو نه ټیټېږو او تاسې خو موږ ته داسې یاستئ ګلخانه داسې داسې به دې په تنګړي ووایم هغلته به دې ګزار کړم ستاسې زور موږ لیده موږ ستاسې غیرت ستاسې پښتو موږ ته معلومه ده دا د کوټو د غیرت موږ ته معلوم دی دا اوس زه تاسو ته بله ویډیو ښیم افغانان ورونو چې دوی وایي په سپین بولدک کې یا د کراچۍ کې افغانانو سره څه کېږي دا اوس واورئ ښه هغه افغان دا واورئ تاسې چې پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې نیولي دي موږ غریبانان خلک یې ټول چې د کابل نه راځي که دا دولت زاول دي دولت خلکو ته وایي که دا دولت غواړي چې دا مظلوم خلک په داسې ونه کړېږي او په دولتو سره په عذاب نه شي دا د اوله ما د خپل ګیټ کې څوک چې موږ راپرېږدي
پوره خبره ټولې واورئ. مجبوره شو، کار نشته، روزګار نشته ده، موږ مجبوره شو چې هغه ته 2000 3000 15000 ورکړو. موږ پرې راوړو چې دلته موږ مجبوري ته په خاطر راځو چې کار وکړو. کار کې چې راشو موږ ته هلته خلک ګاډي والا چې موږ چې رالیږي موږ د پیسې واخلي په ذمهداري موږ تاسو بیا یو راولي پولیسانو ته په لاس کې ورکړي. پولیسان فرار کې 2000 3000 موږ نه پیسې واخلي چې موږ تاسو خوشي کوو. دا هم خوشي کې بل مخې ته راته ودرېږي موږ تاڼې ته راولي. په تاڼه کې انډیواله ګوله موږ 2 3000 خرڅو چې راشو بیا دا حال ده په موږ باندې. کم غواړي چې دا کار بند کړي وروره خاوند یا خپل د دروازې ګېټ کسانو باندې دا کار وکړي. بل چې دا څوک په ګاډو کې راوړي په ذمهداري راوړي. موږ سره پارچې دي درته پارچې ښکاره کوو. موږ دی چې پیسې اخیستلې موږ په ذمهداري چې راوستلي وروره دا کسان دي چې ما سره مې جب کې مې پارچه ته ګورو ستاسو مې بده شي درته راوباسم. دا کار دې وکړئ. او بل چې دا خلک چې ګوري آیا دوی ته خدای نه یېرېږي که نه یېرېږي؟ دا پارچې دي دا د ګاډو والا دا هلته هغه لري دا دوکانونه دي چې دا کوم چې کوم هلته ورځي دفترونه دي دا دفترو والا پارچې دي دا دې ونیسي. وروره بیا دغه خلک چې مونږ ګوري پولیس دولت مونږ ګوري دا د دې بچیانو حالات ګوري که نه ګوري. څوک زوفتونه کوي څوک باندې والا ګوره بېهوشه کېږي. که په تاڼه کې مثلا یو وخت ډوډۍ ورکړي په بسته ورځ کې نه مثلا کابل ته کیس ته راولي عدالت یې بیایي په دې ګورئ اول ته د دې دغه ته وګوره ښه تا اول که دغه خو بند که که نه بلکل دا سپین بولدک ور بند که مه راپرېږده افغانان مهاجر مه راپرېږده. بیا دې ورته هلته وریله کړې بیا ترې نه په سپین بولدک کې 10,000 15,000 20,000 روپۍ رشوت والي. بیا ورته وایه چې زه دې په ګرنټۍ کراچۍ او سند ته بیایم. بیا هلته سیا مهربانه نور پولیس یې ورته پوه کړي په هغې باندې نیسي. نو نفرتونه موږ خوروو که نفرتونه تاسې خوروئ. خو که تاسې چېرته مهاجر نه پرېږده خو وروره دغه د تورخم ګېټ دی وروره دا دې هم بند که او سپین بولدک دې هم بند که. مهاجر به نه راځي. دا مهاجر خو یوازې دلته پاکستان ته نه راځي. دا مهاجر خو په دې دنیا کې دغه کفري هېوادونو ته هم راځي. دغلته په لکاو په میلیونهاو مهاجر اوسېږي. ما درته ویل 1.5 میلیون ستاسې پاکستاني مهاجر په دې لندن کې اوسېږي. ته راشه هلته وګوره د کافرو وطن ته راشه که تا ونیسي تا ته چای هم راوړي تا ته ډوډۍ هم راوړي تا ته کوټه هم درکوي تا ته ګرمې اوبه یخې اوبه هر شی سهولت دله درکوي. نو ته زما د خلکو نه رشوت والې رشوت یې والې چې زه دې رسوم همدا ستا پولیس همدغه ستا حکومت یې نه رشوت الي. او بیا سیا مهربانه هلته یې راټینګې وروره ماشومان په محبسونو کې اچې سیا مهربانه توهینونه ورته کې. نو دا نفرتونه موږ خوروو که تاسې خوروئ. خو په دې حکومت دې وکړه چې ور دا د تورخم ګېټ دې بند که که نه دغه د سپین بولدک مکمل یې بند که د حکومت دې دا کار وکړي. نه به راځي افغانان دي بس خدای پاک دې هلته وروره د ولږې دې مړه شي بس چې هر څه چل ورسره کېږي به د دې بې عزتۍ نه خو موږ ته هغه دغه ښه دی. نو ته ماته دا ووایه چې زه حق نه لرم چې زه ویم چې د دې خلکو نه پیسې الي او دلته راشي ستاسې په نفرتونو په وجه باندې چې دی سیا مهربانه ستاسې په نفرتونو په وجه باندې په سپین بولدک کې دا کارونه کېږي په تورخم کې دا کار نه کېږي. تاسو عقل لرئ که نه لرئ؟ دغه د ټول ویډیوګانې مې راته وښودې چې دغه موږ نو دغه ستاسې په 1900 او په 4 کې موږ له خلک ټرینینګ کول رالېږلم. په افغانستان کې رسمي دغه 2001 کې چې دغه په افغانستان کې د طالبانو حکومت و تاسې د 40 ملکونو کفار څه له راوستل په هغې وخت کې خو نه دا فیسبوک او نه دا ټیک ټاک و. نو موږ نفرتونه خواره کړي وو. دا ستاسې عقل او دا ستاسې شعور دی. تاسې نفرتونو په وجه دا شیونه جوړ شوي. کافرو سره یو ځای شوي ډالر دې واغسته د مسلمان د ګاونډي د یو ورور د یو خپل پښتون افغان په خلاف باندې ته راځي سیا مهربانه ما ته وایې چې نفرتونه خورې. هی دا نفرتونه دي دا ستا عقل او دا ستا شعور دی چې موږ خرڅوئ موږ وژنئ موږ دومره ظلم قسم دی که په دنیا کې بل چا کړی لکه څومره ظلم چې تاسې افغانانو سره وکړو چې ډالر دله ختم شي سیا مهربانه بیا وروره مهاجر شو بیا توهینونه کوو چې ډالر دله درکوي سیا مهربانه موږ مجاهد یې یو موږ سیا مهربانه قهرمانان یې ورته یو. موږ ته خپل عزتونه زموږ لیلام کې زموږ خویندې میندې کړېږي و ته خدای په قهر ککړ شي تاسو دلته راځئ د پلاني د لاسه بس د مشهورتیا دپاره زما کس ولګوه د بله کس ولګوه او په ټیک ټاک کې وروره ته به ګنې وایې چې سیا مهربانه بس باچا کامول راغلی دی بېګاله د پاکستان وروره ختموي د دنیا د نقشې نه ختموي. دومره ته ورخطای او 15 کاله ته ماته بمونه رالیږي 15 کاله ستا په وطن کې زما د وطن د بربادۍ مدرسه دې پکې استعمالیږي عیسایه دې پکې استعمالیږي ټول امکانات دې پکې استعمالیږي زما د تبعي او د بربادۍ. نن ته د طالب ولې خلاف یې؟ ځکه چې ستا په ته بیا کار ونه کړو که نه تا خو دا غوښته چې په 92 کې څنګه په مجاهدینو د افغانستان کنډواله کړو او زموږ ملي اردو دې ختمه کړه زموږ مهمات دې ختم کړه هماغه شان دې ستا پروګرام خو اوس هر یو افغان که هغه طالب او که غیر طالبي چې هغه افغانستان ارګ ته رسېږي به ستا په خلاف وي. هر یو افغان به ستاسې په خلاف وي ځکه چې
چې تاسې د نسوړي ماران هستئ تاسې د نسوړي ماران هستئ تاسې په موږ باندې بزنس کوئ تاسې په موږ باندې ورسئ مهربانه خپل کاروبار هم په موږ روان کړی ډالر چې د دنیا نه بند شي موږ سره بیا داسې توهینونه او تورخم او د سپین بولدک چې راته بند کړی دا ستاسې انسانیت دی ما یو ویډیو کړی افغانانو ورونو دی تاسو ته ښیم د کرکټ ویډیو مې کړې دلته راشي وروره بس نفرتونه دي او په لر او بر کې او دا اوس مهربانه اوس درته دغه ویډیو ښیم چې کومه ویډیو ده ښه د کرکټ په باره کې مې کړې اوس درته یو شی ده په ثبوت ښیم زه انشاءالله بغیر ثبوته یو خبره به نه بغیر دغه نه به یو خبره نه زه د کنځلو والا نه یم او زه تاسو ته وایم چې دا ټول یو طرف ته شوي ګل خانانو ما درته وویل داسې د مچ په شان یم په تنګړې وخه مالته م ګزاروم 8 کاله زما په خلاف تاسې وکړنګېدې دي وغږېدې او داسې در باندې راټیټه کړه چې سم یې برابر کړئ زه ته اوس یو ویډیو ښیم چې دغه په باره کې کړې داسې زه ته اوس کومه ښه زه ته اوس بله ویډیو ښیم چې په کومه ویډیو دی پکار دي ښه چې کرکټ په باره کې اوس کرکټ په باره کې هغه ټوله ویډیو ته ده ښیم داسې نه چې لګني دا ویډیو پټه ده ښه اوس ګوره ښه دا ویډیو ده صحیح ده د انګلینډ او د پاکستان ترمنځ د مقابله ده سبا نه بل سبا یې 19 نومبر 2023 کال په استرالیا کې آیا موږ افغانان ته دا پکار دی چې انګلینډ سپورټ کړو که پاکستان دا ورلډ کپ وګټي هغې ته مبارکي ورکړو که پاکستان دا ورلډ کپ وګټي آیا موږ ښکته پښتنو ته مبارکي ورکړو په دې درې واړو زما خبرې دا د نفرتونو ویډیو نه ده حقیقتونو ویډیو ده خلک وایي بعضې خلک وایي چې سیاست او کرکټ سره مه یو ځای کوه نو انډیا وګوره د پاکستان سره یو سیریز نه کوي نه پاکستان ته راځي او نه پاکستان پرېږدي چې انډیا ته راشي ورسره سیریز وکړي په آی پی ایل کې د پاکستان یو لوبغاړی نه دي دې کې درو خبره ته وکړم کومه درو خبره ده ولس باندې په خپل خویندو په خپل وطن باندې غیرت کوي نو دا سره مس کړي دي هېڅکله دا کار نه کوي انډیا والا زه افغانانو دا زه خپله ما پاکستان ته چې دغه د تېر شوی نړیوال جام چې و هم ما پاکستان په میچ ګټلو باندې پاکستان ته مبارکي ورکړې چې کله زموږ د افغانستان نه میچ وګټلو خو ډېر ځای ته زموږ خویندو میندو سره زموږ خلکو سره په سپین بولدک نه والا سند کراچۍ کې او همداسې په تورخم کې زموږ خویندې میندې بېعزته کوي دا به کوم بې غیرته افغان وي چې هغه پاکستان باندې خوشحالېږي او د پاکستان ته مبارکي ورکوي زه دا نه وایم په هېڅ موږ او تاسې کوو که نړیوال جام چېرته پاکستان وګټلو نو موږ باید د خپلو ښکته پښتنو ته مبارکي ورکړو ځکه د آمو تراباسي نه یوه خاوره دا ټکه پورې دعوه کوو دا موږ تسلیم کړې نه ده چې دا د پاکستان خاوره ده خو پاکستان ته مبارکي ورکول یا د پاکستان سپورټ کول چې دي هغه به د بې غیرته افغان کار وي دغه خویندې میندې مو ګورئ نن ورسره څه کوي پاکستان په دغې باندې غیرت وکړي نو دې نه خو بیا دا ښه ده چې په افغانستان کې امریکایانو او امریکا د فوټبال میچ ګټلو که انګلینډ د کرکټ میچ ګټلو باید موږ مبارکي وله ورکړی وي خو افغانانو ورونو لږ ځان کې غیرت پیدا کوي احتجاجا موږ ټول افغانانو باندې دغه کوو چې د پاکستان په باره کې پوسټونه کوئ اول ګوره احتجاجا اول ته په دې ټکي ځان پوه کا زه حق لرم چې زه ویم چې د احتجاجا د پاکې ګوره بعضې وخت کې هغه لوبغاړي د کرکټ لوبغاړي چې وي تورې پټۍ تړلي او احتجاج په ګراونډ کې کوي احتجاجا مې دا خبره وکړه د دا یې پرېښي دي او راغلسې چې ته مې راته انګلینډ سپورټ کوې د انګلینډ خو تاسې هستئ وروره کوپري قانون خو ستاسې په ملک کې دی ستاسې ټول د سیاستمدار دلته په لندن کې ناست دي د دې ځای نه هم جرنیل مقرریږي کرنیل هم د دې ځای نه مقرریږي ستاسې کعبه او مکه او مدینه خو کافر دي اوس موږ په دې رانیسئ چې صاحب مهربانه تاسې ولې د کفارو حمایت کوئ و په سترګو ړانده شئ 50 ملکونه کفار هم راوسته 50 ملکونو کفارو نه هم پیسې واخیستې خپل زموږ وطن په خلاف باندې تاسې دغه کفار نه دا ستا د حقاني د مدرسې په مخ کې دا د ټانګونه او مهمات نه تېرې دا کفار نه اوس تاسو ته کفار یاد شو او دغه چین کې د مسلمانانو سره څه کېږي پاک چین دوستي زندهباد که زه انډیا سره دغه کوم هغه مردهباد زه ستاسې منطق او دلیل ته یاران یم موږ هېڅکله د نفرتونو موږ حقیقتونه ویلي زما یوه خبره دی څوک دروغ ثبوت کړي چې ما کړي زه په چلنج ټولو ته ورکوم زه خو هوایي خبره نه کوم کنځل یو چاته نه کوم یو خبره زما دروغ تاسې ثابت کوي خبره دا ده چې ستاسې د خپل ویو دپاره د خپل ټیک ټاک دپاره صاحب مهربانه دلته راځئ وروره افغانانو ته کنځلې او توهین کوي نور خو ستاسې شیزه نه دی اوس درته بله ویډیو ښیم افغانانو ورونو ویډیو دا وایي تاسې وایي د پوج خلاف هستئ ښه اوس ګوره ښه اوس د پوج دغه هم درته دې ښیم چې د پوج خلاف موږ یې کدي اوس ګوره ښه ودرېږه دې ته ښیم ودرېږه دې ته اوس د پوج دغه هم ښیم چې موږ د پوج خلاف یو کدي د پوج خلاف دي ښه اوس ودرېږه تاسو یو ویډیو ښیم یو ایندا فضل الرحمن دی وایي چې موږ جعلي جهاد
دا د ویډیو په دې باندې به زه ویډیو راکوم او وایي چې دا جنګ چې و د وروس او د امریکې و جهادونه به موږ وکوي بیا بیا د جنګ د وروس او د امریکې و فتواګانې به موږ باندې ورکوئ ولې موږ درته مړه ښکارو موږ درته مړه ښکارو ما سره چې څوک ستاسې غټ مبارز دي ما سره په دغه چلنج که زما یوه خبره دغه ولس بیا وګورو که یوه خبره په دروغ وه زه به هلته ویډیوګانې هم راوړم هر څه به راوړم زه تاسو د دې دا ښیم ښه چې دوی وایي چې تاسې د پوج خلاف هستئ د پاکستان د پوج خلاف زه تاسو ویډیو ښیم ښه اوس درته زه ویډیو ښیم دلته ما سره ویډیو شته دی ودرېږه ویډیو شته دی څه شوله هغه ویډیو دلته ما سره ویډیو شته ودرېږه ګوره ښه زه تاسې یو بله ویډیو هم ښیم ښه دا وګورئ ښه دا یو پښتون را ایثار کړی ښه دا مخکینۍ ویډیو ده ښه دا وګوره دا په دې باندې غیرت نشته دی خو دلته چې لږه خبره راشي وروره زه دا یم او هغه یم اوس زه تا ته بله ویډیو ښیم صبر وکړه چې دوی کړې ده دې پوج ته څه رقم کنځلې کړي صبر وکړه ما سره ویډیو شوه چې هغه څه شوله څه شوله ما سره یو بله ویډیو وه دلته چې دوی خپله کړې خپله چې وګورو دې تاسو ته ښیمه صبر وکړه تاسو افغانانو ښیمه چې تاسې وګورئ چې دوی څومره کنځلې خپل پوج ته کوي ښه خپل پوج ته څومره کنځلې کوي تاسو ته ښیم ودرېږه دغه ده ودرېږه ښه تی په ایمان وایه چې 8 کاله کېږي زه د پاکستان د پوج په خلاف خبرې کوم ما کله ویلی چې باجوا کوته مګر دی ورته سپیم وایي دی ورته هر شی وایي خو که دی هېڅ خبره نه ده خو که موږ څه ویلی سې مهربانه موږ پسې راځي چې ته ولې د پوج خلاف یې خو خدای دې تباه و برباد کا تا خو به یو چوکۍ نه بیا ستا سړی کوز کړی یا بیا د سره یو سړی نیم بیا دله وجلی زه خو 45 کاله د ویډیوګانې درته ښیم او ستا د پوج ویډیوګانې ښیم زه تاسو ته ګورم زه تاسو یو بله دغه ښیم عکس ښیم دا 6 پولیس والا پرون په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي زه هېڅکله د چا په درد یا په مرګ یا په دغه نه خوشحالېږم زه دا پوښتنه کوم ځکه چې دا به بچي لري دا به ورونه لري دا به فامیل لري دا به د چا زه اول دا پوښتنه کوم چې دا دهشتګر دا ټک ناخوا ولې نه پیدا کېږي دا ټک نه دې خوا ولې دي ولې دې خوا دي دا د چا پروګرام دی دا د چا پروګرام دی ته مې په دې پوه که دا څوک دا کار کوي 45 کاله شو تا په دې شي نه وژني نه د پولیس پرېږدي نه د ځوانان پرېږدي نه د خویندې پرېږدي نه د میندې پرېږدي ته ماته ووایه چې دا څوک کوي دا کار دا ولې د پنجاب کې دغه نه پیدا هیله منډۍ په هلته ده د دنیا حرامیتوبونه هلته دي څه رقم شیونه چې وګورې هلته دي مګر هملته نه جهاد شته هلته نه دهشتګردي شته دی خو زما په پښتنو کې دا 45 که په پښتونخوا کې او که پر وطن کې 45 کاله کېږي چې پر د دهشتګردۍ په نوم باندې مې دغه شانې خلک را ځوانان راته وژني زه هېڅکله د چا په دغه نه خوشحالېږم په مرګ یا په دغه زما سره د دنیا ویډیوګانې دي بیخي شیر کومه نه زه په دې باندې خفه یم زه ګورم چې دا زموږ وروڼه دي پښتانه دي دلته به ډېر افغانان ماته و چې ته دې ته ولې ورونه وې ورور زه پوهېږم چې دا څوک وژني هغه سړی ما وژني تا وژني ټول لر او بر افغانان وژني دا درد یو دی دا ولې ته د دې پوښتنه کولی شي بیا ولې ماته وایې چې نفرتونه جوړې ته د څه شي نفرت ماته وایې دا څه شی وې دا نفرت څه شی دی د حق اواز ته به ته نفرت وې خبره دا ده موږ هېڅکله نفرتونه نه دي خواره کړي موږ همیشه د حق اواز اوچت کړی او زه ښکته پښتانه پیژنم دا یو 20 کسان دي چې په دې فیسبوکونو او په ټیک ټاکونو باندې ناست دي او که په اردو ویډیو باندې داسې زما ویډیوګانې وایرل کېږي نو انشاءالله ما تاسو ته مخکې ویلې چې داسې ویډیوګانې به انشاءالله زما وینې په اردو باندې چې انشاءالله بیا به تاسو یاد ساتئ او زه داسې نه یم چې ګنې دلته په کوټه کې ناست یم دا قلته د درغلی یم د دې
د دې دهشتګرد سفارت مخې ته مخکې م درته ویلي دغلته اوس درته ویډیو بیا هم وښیم چې زما مړانه ته معلومه شي زه د کوټې والا بدماش نه یم چې د کوټې کې دلته یو ځای کې راپاڅېږي وروره زما ویډیو ده چا ورسره جازونه راغستي دي چا ورسره وروره ټانګونه راغستي او چا ورسره وروره ایټم بم راغستی دی او ته وایې په قطې بس لاړو سه مهربانه اول خو ته هغه لایف وګوره 33 منټه لایف دی د هغه لایف مقصد څه شی دی او دا ټویټونه دي کوي او دا وګوره دا افغانۍ نه پلوتونه خوري او دا زما په ویډیوګانو که خدای تباه کوي خدای دې نن پنجاب تباه کړي خدای دې نن پنجاب تباه کړي او تاسو اوسه پورې ولې دا چې ویل چې موږ اسلام آباد ته سلاګانې وړو رانه ثناءالله در روان یم کلاشینکوف را سره ده د څه لپاره روان وي ته به کلاشینکوف هم رالیوې اسلام آباد ته در روان یم او زه به د خولې خبره نه کوم زه تاسو ته هغه دغه م ښیم چې ما سپاره ده ما ته وایي چې د ښیم افغانانو ورونو د ښیم ویډیو به ورته وښې اوس ته ماته دا ووایه دا سړی خو دا نفرتونه خورئ دا خلک چې راغونډ شوي دا نفرتونه خورئ که د حق اواز اوچتئ دا اوس نفرتونه خورئ دا سپین ږیرې دا خلک چې په زرهاو خلک ناست دا نفرتونه خورئ دی به اوس خاموشه کیني چې راځه پنجابي پوجه زما عزت هم لوټ کوه او راځه صاحب ما وژنم زما په وسایلو هم قبضه کوه افغانستان کې هم دهشتګردي کوه هر شی کوه غږ اوچت نه کړي دا خو بېغیرتوب دی دا تاسې چې کوئ دا بېغیرتوب دی موږ چې کوو دا مړانه ده د افغانیت دی د اسلامیت دی چې موږ کمې خبرې کوو که نه رانسئ زما دې خبرو ته جواب راکړئ که زما دا خبرې دروغ وي خو دا ګز او دا میدان زه خپله ویډیو ښیم چې ما دا گورا یو پنجابی واورا دا یو پنجابی خبره वैसे ही पंजाबी में कह रहा हूँ कि हाँ आज हम शर्मिंदा है बंगाल से हाँ वावरा शर्मिंदा हम पठानों से हाँ शर्मिंदा है हम उस एक बंदे से उस बलोची से जो कहता था ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे बढ़ती है आज हम शर्मिंदा है और हम कसूरवार हैं तुम लोग मजलूम थे और हम जालिम के साथ खड़े थे तो ये तस्वीर जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा ये तस्वीर कभी पीछा नहीं छोड़ेगी ये दस्तक देती रहेगी हर बाज़मीर पाकिस्तानी को दस्तक देती रहेगी कि वो किस साइड पर खड़ा था आज से पहले वाले सालों में और आज के बाद वो किस साइड पर खड़ा है हम शर्मिंदा और हम माफ़ी के तलबगार हैं उन बेकसूर जानों से जो जानें बह गई जो खून बह गए पख्तून के बलोचियों के सिर्फ इक़्तिदार और हवस और कुर्सी और हम उन जालिमों के साथ खड़े रहे और आप लोगों को हम बुरा कहते रहे आप लोगों को हम गद्दार कहते रहे और गद्दारों के साथ हम खड़े रहे बहसियत कौम हम शर्मिंदा है دغه ویډیو شیر کا کنه دغه ویډیو لګ وایرل کا دي خپل د چې پنجابي را پاسيږي او هغه د پښتنو د بخنه غواړي د بلوچو نه بخنه غواړي د بنگالیانو نه بخنه غواړي او دا وایي چې موږ ظالم انو سره ولاړو دا وګوره ها دې تاسو ویډیو خېمه تاسو نه ساسي ز سرمنونه باسم کم پرېدم خو تاسو ته ما ډېره ګزاره کوله سو مو ما ته ډېره ګزاره کوله خو زه ستاسې انشاءالله اوس به په اردو باندې زما ویډیوګانې وګورئ د خیره چې زه ستاسې سره څه کوم اوس دا دی دا لندن کې سفر कश्मीर की बात कर रहे हैं बर्मा की बात कर रहे हैं आपने हमारा 40 लाख पठानों अफगानों को मारे अभी हम सारा पठानों को پوښلې د دا والا سړی ما پوښې د کوټو والا نه لکه ساده غونډه چې ناس په سعودي او په دوبۍ کې अमेरिका को लेकर आते हो कभी रशिया को लेकर आते हो हमारे सर के ऊपर पैसे लेते हो शर्म आनी चाहिए आपको और इंशाल्लाह इंशाल्लाह دا ویډیو نه ده دا به انشاءالله زه د خیبر نه روانېږم
او همدغه بیرغ به وي او انشاءالله چې زه به انشاءالله د اټک په طرف ځم او همدغه د بختیار خټک سندره به انشاءالله چې د پښتونستان سندرې به انشاءالله دا وخت به راځي انشاءالله وبه وګورئ دلته به انشاءالله یا به لوی افغانستان جوړیږي یا به ځان ته پښتونستان جوړیږي انشاءالله دا وخت رانږدې دی او انشاءالله په داسې کمر وانې دا پاکستان ولاړ دی چې خالي یو دیکه ده هر یو پاکستانی $4,000 قیمته دی هر یو پاکستانی $4,000 قیمته دی زر کاله چې نور تیر شي ولاکې دا قرض خلاص کړي نو دا ملکونه په ایټم بمونو نه بچ کیږي او نه په موټروي بچ کیږي که په موټروي او په ایټم بم بچ کېدی نو وروسته تاسې نه ډېر سوپر پاور 15 ټوټې شو خو دا یو خبره یاد ساتئ چې هر څومره تاسې خبرې وکړئ هر څومره وکړئ حقیقت دی ما مخکې چې خبرې کولې همدا زما ویډیوګانې به خصوصا د پی ټي آی مرګړو به شیر کولې چې دا سړی بالکل حقیقت ویلو نن چې دا خبرې کومه میاشت 2 3 4 پس به زما دا ویډیوګانې ته راغلې او ته به وایې چې بالکل د حقیقت ویلې او په هېڅ قیمت ستا عمران خان نه پرېږدي هېڅ قیمت ستا عمران خان نه پرېږدي چې څه د امریکې خوښئ څه د برطانیې خوښئ څه د باجوا د پنجاب خوښئ عقل اوبه کېږي ستا مثال په پاکستان کې د یو چوکیدار دی ستا مثال په پاکستان کې د بوټ تاکال د یو مزدی دی چې ډریور ورته ناست وي او کلنډر ورته وایي چې خېجئ پرلی او راخېجئ نور مزده د بل چا د کاغذونه د بل چا دي ته لګې اوس ځان ستړی که حیثیت دې ماته معلوم دی چې د پاټک ناخوا واوړي بیا نه افغان او دغه دا پکې نشته چې دا د افغانستان نه راغلی که دا د خیبر پښتونخوا دی دواړو ته یو رقم ته نظر کوي او انشاءالله دا زموږ مبارزه به روانه وي جاري به وي انشاءالله زه به په اردو باندې ډېرې زیاتې ویډیوګانې وکړم افغانان ورونو زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې په اردو باندې ما ویډیو وکړې او دومره وایرل شوي او دومره دې ته پې تکلیف رسیږي نو انشاءالله हम आपको तकलीफ पहुंचाएगा इंशाल्लाह हम लर व बर का आवाज इंशाल्लाह जरूर इकट्ठा करेगा और इंशाल्लाह उसको आवाज और ऊंचा करेगा और इंशाल्लाह लर व बर को हम एक करेगा अमुतर अब्बासी ने ये हमारा अफगानिस्तान का हिस्सा है लर व बर ये सारा एक अफगान है एक पठान है जितना आप भूखेगा जितना आप गाली देगा जितना आप बदतमीजी करेगा इतना हमारे इंशाल्लाह खून में और जज्बा आएगा और हम आपके खिलाफ और हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मीडिया का टीम है हमारा जवान है वो सारा मुजाहिद है वो सारों को पता है कि पाकिस्तान हमारे साथ 45 साल से क्या क्या कह रहा है अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो वो जाकर जनरल हामिद गुल का इंटरव्यू सुन लो मिर्जा असलम बेग जो जनरल था उसका इंटरव्यू सुन लो समीउल हक का सुन लो नसरुल्लाह बाबर का सुन लो कि उन्होंने बोला है कि हम अफगानिस्तान को 5 में सूबा बनना चाहते हैं हमारी छोटी सी 5 मिनट का जो हमने क्लिप किया कि हम पाकिस्तान को खत्म करते वो आपको बर्दाश्त नहीं होता आपने हमारा 30-40 लाख अफगानों पठानों का मारा है अब हमारा दुश्मन है अब हमारा जिम्मेवार है आपने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद किया अब हमारा मुजरिम है और इंशाल्लाह टाइम आने वाला है कि हम आपसे बदला लेगा और जो अफगानी और जो पठान आपसे बदला नहीं लेगा वो अपना माँ बाप का नहीं होगा इसलिए मैंने लाइव किया सबूत के साथ कोई है तो मैदान में आ जाओ हमारे साथ हम सबूत लेकर आएगा कि हमारे पास ये सबूत है जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया और जो इसराइल है उन्होंने फलस्तीनों के साथ इतना जुल्म नहीं किया हमारे साथ रशिया ने इतना जुल्म नहीं किया हमारे साथ कुफार ने इतना जुल्म नहीं किया जितना जुल्म नहीं आप जो लोग जो हमारे स्पिन बोलदक पर और तुरहम पर हमारे भाई और हमारे बच्चों के साथ खेलो बंद करो ये बंद करो तुरहम भी बंद करो ये स्पिन बोलदक भी बंद करो उधर से पैसा उससे लेता है रिश्वत बाद में जब उधर जाते तो और पुलिस वाला को बोलते हैं कि इसको पकड़ लो बिजनेस मत करो हमारे सर के ऊपर आप बोले कि आप क्रिकेट में काफिर का साथ देते हैं अफगानी आप बोलते हैं कि क्रिकेट में इंडिया का साथ देते हैं हम देंगे जरूर देंगे जो कि आपने 40-50 काफिर हिवादों को अड्डा दिया हमारे मुल्क के ऊपर बमबारी किया अमेरिका से पैसा लेकर गया हमारा लरोबर अफगानों को मारा है आपने हमारे सर के ऊपर डॉलर लिया हम जो हमारा मर्जी है जिसके साथ खड़ा होना है हम खड़ा रहेगा और उर्दू में हम और वीडियो करेगा वैसे वीडियो करेगा कि तुमको जो है ना मर्ची लग जाएगा और तुम्हारा दाल निकल जाएगा अफगाना नूर हम तो कुमरा जमा उर्दू मरा तड़िया न राजी خو ان شاء الله د خپل حق आवाज به اوچتو ویډیوګان شیر کوي په ټیک ټاکونو کې شیر کوي چې د دالخورو او په دغه د دالخورو د چمچو وانی بدی لګیږي څومره چې در وانی بدی لګیږي ان شاء الله دغه مربع موږ مضبوطی لر او بر یو افغان جوړیږي به ان شاء الله یو افغانستان یا ځان ته پښتونستان دیوانه ان شاء الله د بل فائنل ویډیو